بایجان دا یو مشهوره خبره ده، کله چې د مسافر پاکستان ته لاړ شي کنه نو خلک ورته داسې په کم نظر باندې ګوري، یاره وایي د بهر ملک وخت تېر کړی دی پسې نه پوهېږي. اکثره مونږ هم چې په پاکستان کې اوسو، که دا د بهر ملک نه راغلی که نه نو مونږ وایو یاره وایي دی په غم او په ښادۍ کې هم نه دی، د چا په خبره کې هم نه دی، د چا په جرګه کې هم نه دی، نه پوهېږي. ده بس هلته کې داسې وخت تېر کړی دی چې بس ځان له ژوند دی. نو آیا دا خبره ټیک ده او که ټیک نه ده؟ ایاز خانه دا کم خلک چې وایي دا بهر ملک کې او د سننۍ خبر دوی په خپله رسنه خبر نه دي. دوی وایي که په بهر ملک کې موږ د قجورو نه قارغان شو، په بهر ملک کې چې کوم مسافر دي رورا دلته کې 200 نېشنلټي خلک اوسېږي، دوی 200 قسمه خلکو سره واسطه راځي، دوی له 200 قسمه خلکو مایند بڑھاوي، دوی 200 قسمو خلکو سره دعا سلام کوي، دوی 200 قسمو خلکو سره تجارت کوي، دوی له 200 قسمه خلکو هغه طریقه او هغه دغه ګوري چې یاره د دوی څنګه رهن سهن دی، څنګه د دوی چال چلن دی. نو دا چې دلته کې 10 کاله مسافري کم سړی کوي او غزي پاکستان ته، نو هغه په پاکستان کې صرف میټرک هم کړی وي، نو هغه چې د بهر ملک نزي د میډلیسټ نزي، نو هغه یو پی ایچ ډي ډاکټر وي، هغه سره دومره علم وي. نو چې کله پاکستان ته لاړ شي او هغه خلکو سره کېنه چې هغوی صرف هلته کې ایسمارو سره ناست وي، چرسیانو سره ناست وي، پوډریانو سره ناست وي، هغه قسم خلکو سره ناست وي چې هغوی په مختلف ډرګس کې ملوث وي. دا وی هغه منټالیټي سي هغوی وروره بس صرف وایي یاره د غلا ټیپر پلاني راوړل او پلاني د غلا وږي راوړل او پلاني چې کوم دا وکړل او چې کوم سړی پکې چېرته ډېر پړه لیکه وي هغه سره به انډرایډ موبایل وي، 2G نیټ به وي ورسره او وي پي ان به آن کړي او هغه به ناست وي خلکو ته وایي نواز شریف دا وکړل او زردالي دا وکړل او نور به ورته ناست وي وایي واه واه لکه وایي ډېر زیات خبر دی. وایي شوی خبر د اوورسیز چې څومره هم دي دوی خبر دي، په میډلیسټ کې چې کوم خلک زندګي تېروي دوی خبر دي، ځکه چې دلته 5G نیټ دی او پاکستان کې ضرور اوس وایي نو دلته کې موږ د خبر ورسېږي لکه پلاني اکرامې وکړو پلاني. د دې وجې نه دې خلکو سره نالج هم ډېر دی او دې خلکو سره پریکټیکل زندګي هم دوی ته پته ده چې دنیا څه کوي او دنیا کوم طرف ته روانه ده او خلک څه کوي. زموږ پاکستانیان غریبانان دلته کې په پردو پولو پټو باندې ناست دي، ټوله ورځ یا پردی غیبتې کوي او یا چېرته کې د فصلونو خبرې کوي، د پلاني ټیپر ښه دي او د پلاني تماکو ښه دي او د پلاني شړشم ښه دی. د حضرت علي کرم الله وجهه قول دی وایي وروره جاهل سره به بحث مباحثه نه کوې، مهرباني وکړه چې څومره هم زموږ مسافر وروڼه یې چې پاکستان ته لاړ شي وروره هغه غریبانانو له لوډ شیډینګ دماغ خراب کړي دي، نشو ولا دماغ خراب کړي دي، بېروزګارۍ ولا دماغ خراب کړي دي، هغې خلکو سره بالکل بحث مباحثه مه کوئ، بالکل ورته وایئ چې څه درته وایي چې درته وایي یاره وایي خر الوځي ورته وایئ او پرون هم د بجلۍ په تارونو ناست وو موږ لیدلی الوتو، ځکه چې دا 2 میاشتې چوټي وي خپل مور پلار سره تېره کړې، په خوشحالۍ باندې تېره کړې، یار دوست سره تېره کړې، په بس مباحثو باندې مه تېروئ. هغه قصه ده که نه وایي لیوني کلي پورې خاندل او کلي لیوني پورې خاندل. نو وروره تاسو چې لاړ شئ تاسو په زړه کې هغو پورې خاندئ او هغو تاسو پورې خاندي چې وروره دا څه جاهل راغلی دی. مهرباني وکړئ وروره چې لاړ شئ په حیا عزت کې په مینه محبت باندې خپل مور سره خور سره رور سره کوم چې ستاسو ریلیټیو دي هغوی سره کښېنئ او هغوی سره ټایم تېر کړئ، ځکه چې هغوی ته ستا د محنت پته وي او تاسو ته د هغوی د محبت پته وي بس. او نور چې کوم دی نو چاته دا وضاحت مه ورکوئ چې یاره چې زه په بهر ملک کې مو زه دونه ماهر یم او زه دونه پوه یم او زه دونه د سیاست نه خبر یم او یا زه دومره د کاروبار نه خبر یم، ځکه چې هماغه د حضرت علي کرم الله وجهه هغه قول دی درته مې ولم وی او بیا هم درته وایم جاهل سره د باس کولو نه خوب بهتر دی اوده شئ.